ننګرهار کې د ونو د کینولو موسم دی، خو د دې پر ځای چې تازه ونې کینول شي پر دولتي ځمکه رسیدل شنې ونې د شپې لخوا وهل کېږي او لرګي په بازار کې خرڅېږي. دا د سرو رود ولسوالۍ د ډرونټې په سیمه کې د کرنې د ریاست اړوند ځنګل باغ دی. ځایي خلک وایي د چهارشنبې په شپه د ونو پسې څو تنو د قراردادیانو په بهانه ماشینونه راوستل، له 50 ډېرې شنې ونې ووهلې او موټرو کې یې یوړې. نو څه تشنه ونه وهي او دا مطلب دا پارک جوړېږي او دا شی جوړېږي، دا مطلب فصل نو باندې ولې دغه کوي. بالکل موږ دا اډه دلته نه منو. دغه ځنګلونه چې د ټول د عام خلکو ده او یوازې د شخص دپاره نه ده چې یو شخص راشي او خپل استفاده ترې نه وکړي، او باید چې دغه کار مخه ونیول شي د دولت له طرفه. د ننګرهار د کرنې د ریاست د ځنګلونو د برخې مسؤل دا نه مني چې په دې سیمه کې د چا لخوا شنې ونې وهل شوي، خو دا تاییدوي چې دغلته ترې د موټرو د هډې لپاره ځمکه غوښتل شوي، مګر دوی نه ده منلې. نوموړی دا هم مني چې پر دولتي ځمکه د شپې لخوا د نامعلومه زورورو لخوا شنې ونې وهل کېږي. مونږ دا د دښتې ګمبیري په ځنګل کې لاړو چې 1210 جریبه مساحت لري، په دې کې 1500 د یوکالیپټسو ونې وهل شوی و چې هغه مونږ نوي کرلی و، تقریبا 9 کال و چې دا ثمر ته رسېدلی و او 1500 ونې په بې رحمانه ډول د شپې د خوا وهل شوی و. د کرنې رئیس وایي دوی له یو تن سره قرارداد کړی چې د ډرونټې له ځنګل باغ څخه وچې ونې ووهي. هغه وایي دوی ته لا تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکول شوي چې قراردادي دې شنې ونې وهلې وي. په دې هکله قطعا د اطلاع نه لرم چې چا وهلي دي، څوک دي، او موږ خپله پلټنه کوو. هلته موږ کارکوونکي لرو، هغوی هم موږ ته لا تر اوسه اطلاع نه راکړې چې د شپې چا ونې وهلي دي. خو د ولایت مرستیال بیا تاییدوي چې په یاده سیمه کې د شپې لخوا شنې ونې وهل شوي او دوی پلټنه پیل کړې. بله شکه شنې ونې هم شته او وچې ونې هم شته دی. د هغه وچو ونو ساحه چې په حدود د 15 جریبه وه، پلان دا و چې هلته باید د کابل هډه انتقال شي، د دولت لخوا ورته بودیجه منظور شوې ده. د ویلو ده چې د رسمي معلوماتو له مخې د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې هم هره ورځ طبیعي ځنګلونه هم وهل کېږي.